دا د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند سنګره سیمه کې د والیبال په زړه پورې سیالیو ستره پایلوبه وه چې د زرګونه نندارچیانو په شتون کې ترسره شوه. د یادو سیالیو په وروستۍ لوبه کې د شکیب سنګروال لوبډلې د مهترلام ښاروالۍ لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړه. د یادو سیالیو د تنظیمونکو په وینا دغه سیالۍ د سنګره د سیمې د 2 نویو پروژو د بشپړېدو په ویاړ په لاره اچولې وې. دا چې دغه ټورنمنټ د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ د سنګره په ښایسته دره کې جوړ شوی. دا د سنګره د ولسونو لخوا چې یو 2 عام المنفعه پروژې وې هغه شروع شوې وې او تکمیل شوې چې یو پل و او یو شپږ په اساسي ډول سړک جوړول و. موخه د دغه 2 پروژو په اساس باندې جوړه شوې وه چې دغه یو خوشحالي زه و چې ولسونه راشي د افغانستان د نورو ولایتونو خلک راشي دغه الهام واخلي چې دغه ولسونو څومره ابتکار کړی په خپل مالي لګښت باندې. نو په دې خاطر او په دغه موخه باندې دا ټورنمنټ جوړ شوی او په کار اچول شوی ده. بل لور ته په دغه سیالیو کې بوختو لوبغاړو د یادو سیالیو په ترسره کېدو خوښي څرګنده کړه او له مسؤلینو یې د ورته نورو سیالیو د چمتو کولو غوښتنه وکړه. فدراسیون رئیس نه او د اولمپیک له مشرتابه نه موږ دغه خواهش کوو چې موږ ته دغسې بار بار دغسې ټورنمنټونه برابر کړي چې موږ دا د لغمان لوبغاړي خصوصا هغه نوي لوبغاړي چې تجربه ډېره کمه ده دوی د یو څه تجربه واخلي د ملي ټیم د لوبغاړو نه. په همدې خاطر باندې باید موږ ته نور هم ټورنمنټونه جوړ کړو. موږ له دې نه ډېره مننه کوو چې دغسې زمینه مساعدې موږ ته او د موږ نوي لوبغاړو لپاره چې موږ څه تجربه لاسته راوړو. خوشحاله خو ډېر خوشحاله یم ماشاءالله ډېر تماشیر راغلي دي موږ تشویقوي د الینګار د ټولو ولسونو نه یو کور ودانۍ کوم ټول دې الله ژوندي لري. مننه خیر. په ورته وخت کې د یاد ولایت د والیبال فدراسیون مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې ځوانانو ته به د ورته نورو سیالیو زمینه برابره کړي. انشاءالله چې دغه نه بعد زموږ د اتیا ټیمونو ترمنځ یو منتخبه لوبې روان دي چې هغه کې به موږ د لغمان منتخب ټیم جوړو او یا د ځوانانو ټیم جوړو. بعد له دې نه موږ مسلسل ټورنمنټونه روان ده د قرغیو کې انشاءالله غټ لوی ټورنمنټ به جوړو لکه د افغانستان په سطحه انشاءالله د غازي موسم کې زموږ ټورنمنټونه روان ده په مسلسل توګه سره. د یادونې وړ ده چې په یادو سیالیو کې 32 لوبډلو لوبې وکړې او د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړو په ګډون د هیواد په کچه مشهورو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه.